أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله مولانا العظيم. دغه مخکې آیت کریمه یا الله فرمایل و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، چې د توسه معبود یک یو ده، ادنه ما سوا بل معبود نشته ده، رحمان ده رحیم ده. نو په دغه خبره باندې کفار مکه اویل چې معبود یک یو ده، نو په دغه باندې دلیل څه ده چې معبود یک یو ده؟ ځکه چې دوی خو د متعدد معبودون عادتي او 360 بتونه خو دوی په خانه کعبه کې درولي وو. بیا مسلمانو د توسې معبود یک یو ده او موږ ته هم یې چې دغه ومنوي، نو د ده په وحدانیت باندې دلیل څه ده؟ نو الله فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. نظام کائنات باندې الله پاک دلیل ورکو چې دغه ته وکسوي کنه د اسمنونه سرنګې پیدا شوي دي، مځکې سرنګې پیدا دي، او شپه تیریږي ریس تیریږي، درنګې سمندرونو کې کشتۍ لګیا وي جری وي، او بیا برومونه اروریږي، مړه مځکه یې هغه الله سره ارژمدی کی. هغې نه علاوه دغه ځناورو ته وکسوی څومره لوی لوی او ډېر مخلوقات الله پیدا کړي دي. نو که چېرته دا معبود یو نه وه، بیا به د نظام داسې نه جوړېدله. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. که چېرته په د دنیا او اسمنونو کې د الله نه ما سوا بل معبود نور واوې سره، نو په دغه نظام کې بیا فساد ارغل اورا. یو کور کې دوه ورونه یې چا کله مالکون شي وخت پکې نشي تېروای، یو یې چې زه داسې کوم بل یې چې زه داسې کوم. درنګې یو ملک کې بادشاه چې یو وي دوه نشي کېدای، نو دوه بادشاهیون په یو ملک کې وخت نشي تېروای، ځکه چې مزاج د یو قسم ته چې زه داسې کوم بل یې چې نه کوم، لنجا پکې جوړه شي. دغه رنګې که چېرته په دسمنونې او مځکې کې الله پاک یو نه وه، متعدد وه، نو بیا به د نظام درهم برهم وه. یو الله به ویله چې زه په دغې خلکو باندې برون وروم، ښه سړي شته پکې، بل به ویل دا خو بلکل د سړي زمن سره دی نه، عبادات نه کوي، دا نه کوي، دا نه، په دې سره یو سوسکه نه وروم، لنجا به پکې تلله بیا. حالانکې دغه خبره نشته ده، دا لنجې نه دي رغلي، د دنیا نظام هغه درهم برهم شوه نه ده. نو د دې نه هم پته لګي چې الله جل جلاله یک یو ذات ده. بیا الله آخر کې فرمایي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. په دغې خبرې چې څوک سوچ وکړي، دې کې هم د څوک چې د عقل نه چارو خولي، د هغې دپاره ډېر دلایل دي پکې. بیا چې څوک د عقل نه چارو خولي نه، نو هغه خو هسې هم بیا زور نه پیایي، لهذا به دغه خبرې بیا کوي چې موږ عقل یې نه وخولي. نو الله فرمایي ان فی خلق السماوات والارض، بشک سره فی خلق السماوات په پیدایشت اسمنونه کې، والارض او د مځکې کې. السماوات جمع صیغه ده، جمع د السماؤن ده، نو په معنا د اسمنونو سره او اسمنونه الله جل جلاله پیدا کړي دي. الذي خلق 7 سماوات،
بل آیت کې اوس اسمونونه باندې تصریح شوی دو چې الله جل جلاله اوس اسمونونه پیدا کړی دي او هر چې په مځکه باندې والارض مثلهن یو ځای کې داسې ارغلي دي. الله فرمایي چې مځکه هم الله د اسمونو په شان باندې لکه او الله اسمونونه پیدا کړي د مځکه هم الله او پیدا کړي دي. نو اوس د اسمون ته سړی وکړي څومره لوی اسمون ده او په دې کې د ستوري یو ستوره هغه دومره لوی ده چې د انسان عقل نه ور راسي. غالبا د موږ د امیر سترګه دا دومره ستره دو چې دا کره ارض ټوله مځکه دا 13 لاک پورې ارجمه کې دا په دې کې اوچی نو د امیر سترګه دا زوی کوی شي د ساينس تحقیق چې کوم ده. او بیا قطبی ستاره الله دومره لویه پیدا کړی دو او لیدای هم چې دغه زوی نه کسې ته تای کوي دا سټکای دو نقطه دو. نو د امیر سترګه چې 54000 مرتبه دا په دې کې اوچوي شي نو د قطبی ستاره دا زوی کوی شي. نو د اسمون ته چې وکسي بیا په اسمون کې د هغې د استوري د اشګې د ذرې امره حیثیت یې هم نشته ده. د اسمون څومره به لوی وي بیا دغه اسمون چې الله جل جلاله پیدا کړی دی دغې غوندې اوه الله نوره پیدا کړي شپږ نوره پیدا کړي دا الله به څومره لوی وي. نو الله فرمایي ان فی خلق السماوات یو انسان د چې ځون ډېر لوی ورلګي انتم اشد خلقا من السماء بناها ځکه الله فرمایي چې تاسې سخت یوئ همې سما بنایا د غسمون ډېر سخت ده چې دا مې جوړ کړی ده ته څه شی ته چې زه به بیا الله مې رمدیایي مو څرنګې مونه به حساب او کتاب څوک څرنګې وخولي. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل بشک سره په پیدایش د اسمونو او د مځکې کې واختلاف الليل او د اختلاف د شپې او د ورځې کې واختلاف الليل او د اتلو او د ارتلو د شپې او د ورځې کې کله ورځ روشي کله شپه روشي کله شپه ستره شي کله ورځ ستره شي. والفلک التي تجري في البحر او کشتوی التي هغه کې تجري في البحر چې جری وي چلیږي فی البحر په سمندر کې بما په هغې شیونو سره ینفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته. سمندري جهاز څومره غټ وي او څومره شیونه یې لوټ کړي په زون کې د یو ملک نه بل ملک ته پکې روان وي خلکو فایدې دې پوره روان وي او به یې ډوبوي نه دا د الله په قدرت روانه ده. وما انزل الله من السماء او په هغې شی کې چې نزلوي الله پاک من السماء د اسمون نه من ماء د اوبینه فاحیا به الارض بعد موتها فاحیا بیا رمدی کی په دې سره الله پاک الارض مځکه بعد موتها بعد د مرګ د دینا فاحیا به الارض بیا زرغنا کی په دې سره الله پاک الارض مځکه بعد موتها بعد یبسها بعد د وچول دی هغې نه مځکه وچی برون پروریږي قسمه قسم نباتات ونې بوټي پیدا کی. نو دا هم الله کوي. وبث فيها من كل دابة وبث او خوروي پلوکوي په دې کې وبث فرق او نشر پلوکوي پکې خوروي پکې په دغه مځکه کې من كل دابة د هر قسمه زنده سرنا دابه ما يدب على الارض چې کوم شی په مځکه باندې حرکت کوي په خپل حرکت طبیعي سره نو دغه ته دابه ویل شي. نو په دې کې زنه څلور پښې دي او زنه دوه پښې دي او زنه پکې پښې شته نه د خېټه باندې کرشي دي او ځنې ډېرې پښې وي زنه یې په او کې ورځي او خپل مزلونه کوي. نو دا الله پاک چې دا مو پیدا کړي دي. وتصریف الرياح والسحاب المسخر وتصریف الرياح او د اړولو د هواګونو کله الله پاک مشرق طرف ته هوی رواني کی کله مغرب طرف ته رواني کی او د هوی څرنګه رسي هوی دا د مدو جزر نه پیدا کیږي. سمندر چې د کومې چپې وای نو دغه سره الله جل جلاله هواګونې پیدا کړي او سمندر کې د مدو جزر د څه شي د وجې نرسي دا د شپږمي په ارنو سره الله جل جلاله هواګونې ورولي. نو په کومې شپې کې چې شپږمای ارنو زیوتی یعنی د 12 13 14 15 بیا په دغه شپې کې د سمندر چپې هم زیوتی کی یو شور سره پیدا کی جوش پکې پیدا وي نو دغه سره الله جل هواګونې بس بیا ارچګي کی او شمال ته څوک جنوب ته په دنیا لا خوري وری کی او درنګي وریزه دغه هوا په وریز پسې ولګي او وریزه
د یو ملک نه د یو کلی نه د علاقې نه الله پاک بلې علاقې ته په ورسوي چې کوم ځای کې بیا الله ورته خوښه شي نو بیا هغې ځای کې الله به رومینه اروروي د موسمیات ول چې کوم پیشنګویۍ وکړي نو هغې خو اندازه لګولې وي د یو د خپل د تحقیق مطابق دا صحیح وي د امکان خبره کوي سره داسې نه چې یقیني برون ورېږي د برون ورېدل الله ته علم ده چې برون به کله ورېږي دوی غریبون خپل معلومات وکړي وایي چې په دغې علاقې به بارون نه کېږي د دم را ریزې رسې الله یې په هغه ریز بر باندې وکړي داسې اتفاق جوړ شي وایي چې په فلنکۍ علاقې باندې به موسلادار برومونه یو څو هفتې رسې او په هغې باندې بیا الله جل جلاله سوس که نه وورئي خو چونکې دوی خو اوس خاوې بوتل خاوې ته روح ورکول دا خو د الله جل جلاله قدرتونه د الله چار دو نو دغه وریځې پسې چې کومه هوا لګېدلې وي د هغې رفتار دوی معلوم کړي چې دغه وریځ په دغه هوې چې وخوست چې مثلا دا په دمره منټه کې دمره کیلومتر مزل کوي او دغه علاقې طرف ته روخ ده نو په دمره غنټې کې په دغه علاقې ته ورسي او دا وریځ هم د ایبرونو ولې وریځ دو نو وایي چې کیدای شي چې دغه ځای کې بارون ورېږي بیا خپله وریږي نه ورېږي دا د الله پاک چار دو وتصریف الرياح والسحاب المسخر او وریځ المسخر چې تابع کړي شوي دي بین السماء والارض په مابین د السماء د اسمون کې والارض او د امزکې کې دې کې لآیات لقوم یعقلون خامخا دلائل دي د قدرت الله پاک د پوره سے قوم یعقلون چا د عقل نه چارو خلی ومن الناس من يتخذ من دون الله الله پاک شکوا بین د کفارنا د کفارو کې د خلق دي چې باوجود د دغه دلایلو چې الله پاک دلائل انتهایی واضح دي دغه نه هم الله معلومی چې یکیو ذات الله موجود ده دوی بیا هم شرکا د الله سره جوړي او داسې محبت و سره کوي لکه پرشتیا د رښتونی الله سره چې کوم محبت پچار ده داسې محبت دی هغې سره کوي ومن الناس من يتخذ او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي یتخذو چې دوی نسی من دون الله ما سوا د الله پاک نه اندادن شریکون یحبونهم دوی محبت دوی سره کوي که حب الله که حبهم که حب الله پشان دی محبت دی الله سره دی الله سره چې کوم مینه پچار دو دی الله چې کوم تعظیم پچار د داسې تعظیم دوی د خپل الهاو کوي والذین آمنوا اشد حبا لله او هغه خلق آمنو چې دوی ایمان اروړه ده اشد حبا دوی ډیر سخت مینه کوونکي دي لله دی الله سره مؤمنین چې د دوی به مینه د الله پاک سره زیاته وي اوله مینه دا به د الله پاک سره وي بیا مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغې نه پس ته جایزه مینه د والدینو سره اولاد سره خپلې بیبي سره علیه السلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تر هغه پورې یو سړی کامل مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې زه د خپل د اولاد نه د والدینو نه د ټولو خلکو نه محبوب نه او د دې علامه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره عملی کړي دي نو بیا دا معنا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت اشته ده کني کمزوري به په محبت کې والذین آمنوا اشد حبا لله هغه خلک چې دوی ایمان اروړه ده اشد دوی ډېر مضبوط وي په اعتبار د محبت سره لله دی الله پاک سره یا اشد حبا لله دوی ډېر سخت مینه کوونکي دي الله پاک سره ولو یرى الذین ظلموا او کچرتا یرى الذین اوینی هغې خلک ظلمو چې دوی ظلم کړو ظلمو شرک کړو ان الشرک لظلم عظیم اعلی درجه ظلم دغه شرک ده الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم شرک دا ډېر لوی ظلم ده دوی ظلم کړو اذ یرون العذاب هغه وخت چې دوی وویني د عذاب لره نو ان القوة لله جميعا د وخت پته ورته ولګي چې بېشکه قوت لله طاقت د پر د الله پاک ټول ده نو لهذا د بندګۍ لایق هم دغه الله جل جلاله او درنګ دغه الله د شریک نه منزه هو وان الله شدید العذاب او دا پته ویل چې بشک الله پاک سخت سزا ورکون کدا سخت عذاب ورکون کدا استبر الذين اتبعوا نتوبوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب نو د قیامت پرېز باندې الله جل جلاله دغه خلکو ته وایي چې الله یې ناراضه کړه ولا یې خفه کړه او نور خلک هغه خوشحال کړي هغې د پوره خپل الله پرې شو یا د هغې عبادت کړو
یا د هغې د پوره د الله پاک سره کفر کړه نو الله به یې ته وي چې مړه اوس د هغې نه وغوړوي امو د جنت ته بوځي امو د اوس د عذاب نه بچ کي بیا به دوی هغې ته ویر شي شیطان ته به هم ویر شي او هغه په 13 سپیره کې د هغې مستقل بیان ده د بل چې خلکو ته به ویر شي هغې په 24 سپیره کې بیان ده نو ته وی چې یاره داسې مسله موږ ته خو جوړه ده او موږ اوسې نجات لیار روکوي دنیا کې موږ ته ډېرې متبرۍ به چلولې چې موږ داسې یو داسې به وکړو داسې به وکړو سلیار پکې روبسوی هغه به دي چې یاره تاسې د موږ په دنیا کې منلي کله وو دنیا کې د موږ د تو سره هېڅ تعلق نه و بیا به دوی دغې وخت کې افسوسونه وکړي چې کاش چې دنیا کې یوري بیا واپسي وه او موږ داسې بیا سره جمع شوي وه موږ به سره مخ نه وه دې رړوله چې تاسې هم چې ته سړي هم یې نو الله فرمایي استبرأ الذین اتبعوا په هغه وخت کې تبرأ چې بېزاري به اختیار کړي الذین هغه کسان اتبعوا چې اتباع کړې شوې وه بېزاري به اختیار کړي یعنې لتعلقي به اختیار کړي بېزار منه موږ هېڅ تعلق دې سره نشته ده من الذین د هغې خلکو نه بېزاري اختیار کړي لتعلقي به اختیار کړي اتبعوا چې اتباع دوی کړې وه متبوعین دا به د تابعینو نه بېزاري اختیار کی ورأوا العذاب او دوی اویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب وتقطعت او کاټ پوشي په دوی باندې الاسباب تعلقات رشتې چې د کوم تعلقات یو سره د عابد او د معبود د تابع او د متبوع دا رشتې به هر څه سره کټ شي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة او بي خلق اتبعوا چې اتباع کړي وا چې دوی تابعدارو لو ان لنا كرة چې افسوس لو د پوره تمنی چې افسوس کاش بشکه د موږ د پوره وا کرتن رجعتا الى الدنيا دنیا طرف ته بیا واپسی وا ونتبرع منهم نو موږ به بېزاري اختیار کړي وا جدایي به مې اختیار کړي وا منهم د دوی نه د دغې متبوعینو نه کما تبرعوا منا لکه څرنګه چې دوی بېزاري اختیار کړه منا د موږ نه اليوم نن ورځ الله فرمایي کذلک یریهم الله اعمالهم کذلک یریهم الله دارنګ الله پاک دوی ته ویل شي اعمال د دوی نکارا حسرات علیهم پالکون دي چې دا ندامت پېشمنتیا بوي علیهم په دوی باندې وما هم بخارجین من النار او نه بوي دوی وتون کې من النار د اورنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین